ولایتي اداره د حکومتوالۍ په چارو د انکشافي پروژو په ټاکنه کې د ولس ارادې ته لومړیتوب ورکوي. دا څرګندونې د ولایت مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار نن د لغمان ولایت د 1999 مالي کال د ولایتي پرمختیایي پلان او د بودیجې تر سرلیک لاندې په یو جوړه شوې غونډه کې وکړي چې د USAID اصلاح ولایتي دفتر له لوري جوړه شوې وه. یا د غونډه چې د مرغومي په 18 نیټه د ولایت مقام د کرزي د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. د مرستیال والي سربیره د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي د ولایتي ادارې شمېر مسؤلینو د مرکز او د بیلابیلو ولسوالیو د انکشافي شوراګانو رئیسانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او یو شمېر میرمنو برخه پکې اخیستې وه. په پیل کې د اقتصاد رئیس انجینر شفیق الله احساس د تیر 1999 مالي کال د مصرف شوي بودیجې د ترسره شویو پروژو او هغه پروژې چې اوس مهال کار پرې روان دی د غونډې برخوالو ته معلومات وړاندې کړل او د راتلونکي 1998 او 1999 مالي کلونو د پلان شویو پروژو په اړه څرګندونې وکړي. د ولایت مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار په خپلو خبرو کې ویل ولسي مشارکت د حکومتوالۍ غوره ځانګړتیا ده. کله چې ولس په خپله خوښه د خپلې سیمې لپاره انکشافي پروژې ټاکي نو دا د یو ښې کاري او ولسي ادارې پر موجودیت دلالت کوي. ښاغلي مظلومیار له ټولو حکومتي ادارو او د انکشافي شوراګانو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه. ویل داسې پروژې غوره کړئ چې پلي کول یې د دغه ولایت د خلکو پر ژوند او راتلونکي مثبت اغیز ولري. د غونډې په وروستۍ برخه کې د راتلونکي 1999 مالي کال د پراختیایي پلانونو د لومړیتوبونو په اړه ګروپي کار ترسره او نظریات یو له بل سره شریک شول.